سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. او بل صغیر او معشوم دا مرفوع القلم وي. درې خلک دي چې په شریعت کې هغه مرفوع القلم دي. مجنون ده، لیونی، نائم چې په خوب کې وي، او معشوم صبي دا مرفوع القلم دي. الله تعالی مکلف نه دي ګرځولي، نو تی څنګه مکلف ګرځوي؟ نو باید ترحم ډیر زیات له ترحم نه څه واخیستل سي؟ کار واخیستل سي. او بل یو ښه صفت د معلم دا ده چې دی باید پابندي د درس وکړي، همیشه دپاره په خپل درس کې پابنده وي. د درس پابندي دا د مهمو صفاتو نه ده د استاد او د معلم، چې استاد او معلم دا باید پابندي ډېره زیاته پابندي وکوي په درس کې. ډېر یو څه مشکل کار چې نه وي باید خپل درس و تدریس د دې لپاره پرې نږدي. امام ابو یوسف رحمه الله دا یو لوی امام تیر سوی، خصوصا د فقه حنفي یو لوی او ستر عالم تیر سوی. د امام ابو حنیفه د خصوصي شاګردانو نه دی وایي د ما زوی وفات سوی. زوی ګوره دا ډیر شیرین اولاد وي، زوی مې وایي وفات سوی. اولیاو خپلوانو خبر راکړه چې تا زوی وفات سوی. وایي ما ورته ویل چې غسل او تکفین او تجهیز او تدفین یې وکوئ. زه دا خوښه نه ګڼم چې د امام ابو حنیفه رحمه الله درس له مانه تیر سي. بله ورځ به بیا په دې باندې افسوس کوم. له افسوس نه دا ښه ده چې زه بلکل څه نشم، لاړ نشم. د زوی تکفین و تجهیز و تدفین پرېږدي د تدریس د درس لپاره. هغه شی مقام بیا الله ورک، هغه شی مرتبه الله تعالی ورکړله. نو که موږ تاسې وګورو نو چې یو معلم دې ته متوجه سي چې وخت ضایع ونه ګرځوي او درس ته پابندي سره راسي، هغه نه شاګردان هم یو څه زده کولی سي. بل مسؤلیت د معلم دا ده چې شاګردان باید د وخت په ارزښت باندې پوه کړي چې دا وخت څومره قیمتي ده، وخت څومره قیمت لري، او خصوصا د مسلمانانو دپاره وخت دا ډیر قیمتي ده. د مسلمانانو ټول عبادات که موږ تاسې فکر وکړو دا د وخت او د زمان سره تړلي دي. لمانځنه یې راواخله، مونځ 5 وخته لمونځ ده، همدارنګه روزه دا د وخت سره تړلې ده، همدارنګه حج اشهر معلومات دا د وخت سره تړلې ده. هر عبادت که موږ وګورو دا د وخت او د زمان سره تړلی ده. نو چې ځان ته مسلمان وایو خپله هم باید د وخت ارزښت وپېژنو او خپلو محصلینو او شاګردانو ته هم د وخت ارزښت وروپېژنو چې وخت څومره ارزښت لري. په ورځ د قیامت باندې هم چې پوښتنه کیږي د عمر نه پوښتنه کیږي چې تا دا خپل عمر په څه کې تیر کړی ده، تا دا خپل عمر د څه لپاره مصرف ګرځولی ده. په ورځ د قیامت هم نه خلاصېږي انسان تیر نه. نو د وخت ارزښت دا باید شاګردانو ته موږ وروښیو او شاګردان دې ته وهڅوو چې وخت باید څه ونه ګرځوي، ضایع ونه ګرځوي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس. دو نعمتونه دي چې په هغې کې سخت تاوان کړی ده، اکثره خلکو په هغې کې څه کړی ده؟ تاوان کړی ده. الصحة والفراغ، یو صحت ده او یو فارغه وخت چې دا ډېر لوی اهمیت لري، خو اما موږ نه پې باندې پوهېږو. کله چې مرض را باندې راسي بیا موږ ته یې صحت پته لګېږي، کله
چې مصروف او مشغوله سو بیا د فارغه وخت کېږي ارمان کېږي. ګوره په جنت کې به هم هیڅ یو جنتی د څه ارمان نه لري په زړه کې، صرف او صرف دغه ارمان به کوي چې ای کاش هغه وخت چې له ما نه په عبثیاتو باندې ضایع شوی چې په هغې کې ما تسبیح و تحلیل و عبادت د الله تعالی کړی وای، په دې باندې به تأسف کوي، په دې باندې به ارمان ورځي، بیا هیڅ شي کمای به نه وي په جنت کې، خو اما د دې ارمان به کوي چې کاش هغه وخت ما نه وای ضایع کړی. نو وخت دا ډیر زیات ارزښت لري، ډیر زیات ارزښت لري. علامه ابن جوزی رحمه الله ته و یو سړي आवाज وکاو چې مولانا صاحب راځه چې لږ ګپو لګو، لږ کینو سره خبرې وکړو. وایي ده ورته ویلې چې دا لمر ما ته ودروه چې د ما وخت ضایع نه شي، بیا به زه تا سره کینم، زه بیا تا سره څه وکړم، خبرې ګپ شپ به در سره ولګو. هغه شی خلک چې داسې یو مقام ته رسېدلي وو، داسې یو لوړ مقام ته رسېدلي وو، د وخت ارزښت یې پېژندلی. همدارنګه ابن عقیل رحمه الله داسې یو شخصیت ده چې زه دا وایم چې له آدم علیه السلام له زمانې نه تر نن زمانې پورې به داسې کتاب څوک نه لیکي. 800 جلد کتاب یې لیکلی. سبحان الله. دا ولې د وخت ارزښت هغوی ته معلوم. وایي د ده عمر 80 کاله و، په دغه 80 کلنۍ کې ویلې چې د ما هوډ، د ما همت اوس هم لکه هغه د 20 کلن ځوان غوندې ده، اوس هم په ما کې همغه هوډ ده، په ما کې همغه همت ده لکه 20 کلن ځوان کې چې کوم هوډ او همت وي. او ده به ویلي چې زه تاسې غوندې خوراک نه کومه، څښاک نه کوم چې وخت به باندې ضایع وګرځوم، یوه کلچه راخلم په هغې باندې هم اوبه اچوم چې ښه نرمه سي، بیا زر تېرومه چې ما وخت ضایع ونه ګرځېږي. داسې شخصیت، داسې خلق د منګه اسلاف تیر شوي دي. قسم په الله د هغې یادول اوس منګه پې باندې شرمېږو چې نن د منګه ځوانانو کوم حال ده. یمنګه اسلاف وګوره، یمنګه مشران وګوره چې هغوی د وخت فیلسوفانو، د وخت ساینسدانانو، اروپایان به راتلل، له هغوی نه به یې علم زده کاو، له هغوی نه به یې درس زده کاو. او نن موږ دغه حالت ته را رسېدلي یو چې پردیو علومو ته م سترګې دي هغه هم نشو زده کولی، پردیو تحقیقاتو باندې ځان مخ ته بیایو. دا ډېره د کمزوري خبره ده. نو خپلو شاګردانو ته به د وخت ارزښت ورښیې چې وخت څومره ارزښت لري د الله تعالی په تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا